راستانه شوي. Back in 2011, I was living in Malaysia. په 2001 کال کې زه ملیشیا کې اوسېدم. زه مې په کور کې وم چې له کاناډا مې یوه ملګرې مونږ کره راغله. نو زه هغې سره په خوشحالۍ بوخته وم او ورته مې خپل کور ښوده. زما یوه بله ملګرې ښکته زما له سپي سره وه. نو یو دم ما یو لوی غږ واورېد او د سپي چیغې مې واورېدې. نو فکر مې وکړ ملګرې به مې کوم څه خراب کړي وي، ځکه هغه لږ لیونۍ ده. کله چې لاندې لاړم وینم چې ملګرې مې ورخطا ده، رنګ یې تک سپین اوښتی دی. ما ورته وویل څه شوي؟ وی ویل سپی دی د شیشې دروازې نه تېرېده او یو دم مې ولیده چې دروازه په خپل سر بنده شوه. موږ ټول وډار شو، ډېر وډار شو. مو ویل دروازې بندې کړئ او راځئ چې له کوره د باندې ووځو. یو ساعت وروسته بیرته راغلو او هر څه مو هیر کړه. ملګرې مې بیرته کاناډا ته لاړه او زه په کور کې یوازې شوم. په څو میاشتو کې ډېره نادره کارونه په کور کې کېدل، خو ما به ورته یوه بهانه پیدا کول او هیرول به مې. مثلا زه به کور ته تلم راتلم، یو څه به دلته کېښودل مې، خو هغه به هلته وه. ما به ویل شاید ما نه تېروتنه شوې وي. ځینې وخت به مې فکر کوه کوټه مې یو څه پکې ولوېده چې تلم به هیڅ خبره به نه وه. وروسته له 4 میاشتو یوه شپه کور ته راغلم، نو لاړم د ویده کېدو اتاق ته. سپی مې ویده کړ، نو ما هم تیاری ونیو چې ویده شم، خو پام مې شو ګروپ روښانه دی. زما د خوب د اتاق نه د باندې ګروپ. نو کله چې ګروپ مې ګل که، یو حس مې په سینه کې پیدا شو او مخکې مې هم دا حس درلودلی و، دا چې زه بېدینه وم. نو هغه وخت مې ویل شاید اروا اوسي، او بیا مې ځینې غږونه واورېدل لکه سپین غږونه. خو زه ډېره وډاره شوم ځکه نه پوهېدم دا غږ له کومه راځي، اما حس مې کوه او هغه لوری مې حس کولی شو چې دا غږونه ورنه راتله. نو ما ګروپ ګل که او د ویده کېدو خونې یا دروازې ته لاړم او دروازه مې بنده کړه. او کله چې راتاو شوم ومې لیده چې یو شي مې دروازه په ډېرې چټکۍ سره ووهله او ټوله دروازه ولړزېده او زما زړه له خولې رابار شو. ډېره ډاره شوې وم. زه ډېری داسې حالاتو سره مخ شوی یم چې حس کړی مې دی مرم، خو هېڅکله مې خدای ته پناه نه ده وړې، ځکه ما په خدای ایمان نه درلود. خو په دې شیبه کې زما مغزه خالي وه، یوازې یو نوم مې مغزو کې و، هغه الله و. نو هغه وخت کې مې پرته له ارادې وویل چې الله تعالی که ته په رښتیا هم یې نو له ما ساتنه وکړه، ځکه زه نه پوهېږم دا څه دي او له ما څه غواړي. نو زه لاړم تخت او فکر مې کو چې هېڅ امکان نه لري ویده شم، ځکه ډېره ډاره شوې وم. ما مې لپټاپ کې یو څه چالان کړه او 15 دقیقو کې خوب راغی. نو سهار چې راپورته شوم تېرې شپې کې دا چې څه شوي وه راته غیر منطقي ښکارېده، ځکه زه منطقي جلی یم. نو په تخت کې کېناستم او د هر څه اړوند مې فکر کول پیل کړه. د ځان سره مې خبرې کول شروع کړه. نو ما داسې یو څه وکړه چې شاید تاسو ورته دعا ووایاست. ما د خدای پاک سره خبرې کول پیل کړه. ما وویل الله زه 21 کلنه یم، ټول عمر بېدینه وم. که چېرته ته غواړې چې زه مسلمانه شم نو راته لارښوونه وکړه، ځکه پرته له تا نشم کولی خپله لاره پیدا کړم. او وروسته له هغې یوه لیوالتیا را پیدا شوه چې د اسلام اړوند څه زده کړه وکړم. نو ما له خلکو پوښتنې پیل کړې، دا چې الله تاسو ته څه در زده کوي، تاسو ولې عبادت کوئ، تاسو له څه ویره لرئ. نو ما اسلام په خپل ژوند کې آزمایه. نو که چا به ویل چې الله تعالی موږ ته صبر راښیي او رانه غواړي چې صبوره اوسو، نو ما به دا کار په لاربندۍ کې عملي کوه. هغوی چې به ورخطا وه ما به ورته وخت ورکوه. حالت مخ په ښه کېدو شو، یا ما ته ښه احساس پیدا شو او حس مې کړه چې ژوند کې مې مثبت بدلون راځي. نو په اپریل میاشت کې زه فرانسې ته کار لپاره لاړم. هلته فرانسه کې ما شراب څکل بند کړه او دا څو میاشتې مخکې له دې و چې زه د مسلمانه شم. او زه فکر کوم دا کوچني بدلونونه و چې وار له مخې الله تعالی زه ورته تیارولم تر څو د مسلمانه کېدو په وخت کې را باندې سخت نشي. نو د روژې میاشت راغله. ما ولیدل چې ټول مسلمانان ملګري مې بیخي مسلمانه شوه. په دې میاشت کې هغوی چې عادي وخت کې به تنبل وه، خو دې میاشت کې ټول سره یو رقم شوه. نو ما فکر وکړ روژه ښه وخت دی چې مسلمانان په رښتینې بڼه وپېژنم، ځکه زه داسې عادت لرم چې یو کار کوم نو 100 په 100 کې کوم، که نه بیخي یې نه کوم. نو ما یوه ورقه پرنټ کړه چې هغې کې د لمونځ کولو لارښوونه وه. ما حجاب واغوسته او هره ورځ مې روژه نیوله او د قرآن یو چپتر به مې هره ورځ تلاوت کوه. د روژې نیمه وه او د قرآن کریم نیمایي مې خلاص کړی و چې پوه شوم چې نه غواړم سبا ته داسې مړه شم چې لا مسلمانه نه اوسم. او په دې ښه پوهېدم چې که چېرته بیرته اسلام ته راونه ګرځم نو جنت ته نشم تلی.
نو ما ګوګل کې پلټون وکړ چې څنګه باید د شهادت کلمه ووایم او کېنستم له ځان سره مې د شهادت کلمه ولوستله او اوس 10 کاله کېږي چې مسلمانه یم او دا تر ټولو مثبت بدلون زما په ژوند کې دی. زما مور وایي چې شاید وخته مړه شوې وم چې که چېرته نه وم مسلمانه شوې ځکه زما ژوند بد روان و. زما اړیکې زما له کورنۍ سره ډېرې ځواکمنې شوې ځکه اسلام راته د کورنۍ اړیکې ارزښت ښودلی دی او دا چې والدینو ته باید احترام ولرو او هر څه زما په ژوند کې هغه احساس چې زه کله خفه م اوسم بیا مې هم زړه خوشحاله وي ځکه تاسو پوهیږئ چې دا ژوند ختمیدونکی دی او دا دنیا زموږ موخه نه ده. نو د دې نړۍ موخه ده چې دې دنیا کې د نیک انسان په توګه ژوند وکئ تر څو یې بدله بهتره ځای کې درکول شي انشاءالله.